سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. CNN سره د اشرف غني مرکه. اشرف غني ته د زهر ورکولو پلان چا نیولی و؟ غني وایي له کابله د وتلو پرېکړه یې سمه وه. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. خوانی ولسمشر غني یو ور بیا له کابله څخه په ډیر تلوار وتلو د پرېکړې دفاع وکړه او وی ویل هغه یې غوښتل یاغیانو ته د تسلیمېدو له ذلت څخه ډډه وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ماښام له CNN شبکې سره په مرکه کې یو ځل بیا له کابله څخه د وتلو پرېکړې دفاع وکړه. هغه یادې شبکې ته وویل چې 2021 کال کې د اګست پر 15 سهار وخت چې طالبان د کابل دروازې ته رسېدلي ول. هغه وروستی کس و چې له ارګ څخه د خپلو ساتونکو ترې تم کېدو وروسته ووته. نوموړي وویل چې دفاع وزیر ورته تر دې د مخه ویلي ول چې له کابل څخه دفاع نشي کېدلی. غني تر دې د مخه د کابل د سقوط په ورځ د خپلو ګرانو توجیه کولو هڅه کوله خو د یکشنبې په ورځ ډېر جزئیات په ډاګه کړل. هغه تور ولګاوه چې ارګ کې د هغه یو آشپز ته وړاندیز شوی و چې $100,000 په بدل کې هغه ته زهر ورکړه. نوموړي وویل چې احساس یې کوه چاپریال یې نور ورته خوندي نه دی. د پخواني ولسمشر غني مرکې ته غبرګون کې وویل د کابل څخه د وتلو وجه دا وه چې ما نه غوښتل طالبانو او د هغه پلویانو ته د یو بل افغان ولسمشر توهینولو خوښي ور په برخه کړم او حکومت ته یې مشروعیت ورکم. هغه زیاته کړه ما هیڅکله ویره نه درلوده. انتقاد کوونکي وایي چې د اګست پر 15 له کابل څخه ناڅاپي او په پټه وتلو په داسې حال کې د کابل ښار بې واکمنه پرېښوده چې د امریکا او ناټو ځواکونه تر 20 کلن ماموریت وروسته د خپلې تخلیې وروستي پړاوونه بشپړول. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره تېره اونۍ په یوه راپور کې ویلي و چې ناشونې ده چې غني او مشاوران یې دومره ډېرې نغدې پیسې په هلیکوپټر کې انتقال کړي وي. په دغه ریپورت کې ویل شوي و چې شواهد او واقعیتونه ته په ګوته سره ویلی شو چې دغه مقدار ښایي تر $500,000 لږ ډېرې وي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.